د ننګرهار عالي لیسې 12 ټولګیو څخه 1516 تنه د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې فارغ شول. د فراغت په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلینو، استادانو او زده کوونکو والدینو ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنې ریاست اړوند د جلال آباد ښار پوهنې امیر طیب الرحمن سلامزی په دغه ولایت کې د ټولو 12 ټولګیو له فارغ شویو زده کوونکو غواړي له 12 څخه په فراغت بسنه ونه کړي او لا نورې لوړې زده کړې دې وکړي. د زده کوونکو څخه مې هیله او ارزو دا ده چې آینده کې لوړې زده کړې وکړي، تر ماسترۍ یا دکتورا پورې لاړ شي. د دوی هیلې او ارزوګانې چې دوی کم لري، والدین یې ونه لري، موږ یې ولرو دې پوره کړي. او تر څنګ دغه زده کوونکي زموږ د وطن آینده نسل لپاره غوره کادرونه وروزل شي، تر څو آینده کې دغه ټول مسؤلیتونه، د ټولې چارې زموږ دغه زده کوونکو ته په غاړه کېږي. د ننګرهار عالي لیسې استاد محمد مرید بهسودی وایي د ننګرهار عالي لیسې 88مې دورې څخه سلګونه ځوانان 12 ټولګیو فارغ شول. ننګرهار لیسه په 1410 هجري شمسي کال تاسیس شوې ده. په 1414 هجري لمریز کال کې د لیسې دورې لومړنۍ دورې فارغان ورکړي او تر دې دمه چې دا 88مه دوره وه، په دې دوره کې د سارنۍ دورې په حساب زمونږ 1516 تنه فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي. فارغ شوی زده کوونکی بلال احمد د خپلو 12 کلنو زده کړو په ترلاسه کولو خوشحاله دی او زیاتوي چې لوړې زده کړې به ترسره کړي. الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم چې د ننګرهار لیسې څخه فارغ شم. زه ډېر منندوی یم او ډېر خوشحاله یم. الحمدلله نن زموږ د زحمتونو هلو ځلو، د استادانو د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ثمره موږ وینو. ننګرهار ولایت کې د بیلابیلو دولتي لیسو څخه زرګونه زده کوونکي د 10 کلنو زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ د لا نورو نیماو لوړو زده کړو په پار ټولنې ته وړاندې شول.